دلته بعضې ملګري د ګیلامان رابطه باندې کمنټونه کوي. ګیلامان چې دا زمونږ او ستاسو مسلمان ده، افغان ده، پښتون ده، خوږ ژبی شاعر ده او فامیل لري، بچي لري، په هیڅ چا مولا که مرګ، درد، زخم لورېږي، یا بالخصوص په داسې خلکو باندې چې هغه ولسي محبوبیت لري، په لارو بر افغانستان کې مینوالو لري، د هغسې خلکو خو بیخي نو له ټولو خلکو مې هیله دا ده چې کله مو دښمن سره یو لږ دښمنۍ وي، خو چې داسې حالت پې باندې راته اول دعا د صحت ورته کوئ. دا د پیغمبر علیه السلام خصلت وګوره، هغه ښځه چې کله مریضه شوه دا یې پوښتنې ته لاړه چې دی به جومات ته جمع ته په لاره به یې ازغي پې اچول. او مسلمان هم نو دا خو زمونږ او ستاسو مسلمان ورور د الله پاک به د دین خدمت ترې واخلي، موږ به دعاګانې ورته کوو، نفرت ته د پای ټکی کېږدي، داسې سیاست مخته نه کړو، داسې پالیسي، داسې پیغوریزې خبرې چاته ونه کړو چې هغه د درد او د مرګ سره د لاس او ګریوان د فامیل به په څه حال هغه بچی د یو لور عکس په غېږ کې ماشومه د لورې پیدا شوی دی چې د 8 ورځو ده. تاسو باور په خدای وکړئ د ما هغه هېڅ له یاده نه وځي، له ذهن نه مې نه وځي. ما یوه ورځ ورته ټلیفون وکړه، دی چې له بندیخانې نه راخوسې سو، نو خبرې م سره کولې، دی داسې په لار روان و، ستړی مال چېرته ځې؟ وایي جامې ته صرف 3 دقیقې پاتې وي او ځان جامې ته رسومه. کېدی شي الله پاک یوه دعا قبول، کېدی شي په دغه وخت کې الله پاک په باندې رحم وکړي، ګناهونه یې معاف کړي، انسان له هر رقم حالت سره مخ کېږي. د آخرت د جنت دروازې په چا مه بندوئ او مه ناامیده کېږئ چې دغه سړی داسې ده. د انسانانو آخره خاتمه دا مستوري دي، دا د هیڅ چاته نه دی معلوم چې مبین به په آخر کې څه کېږي، خدا ناخواسته جهنم ته لاړ نسي. احمد او محمود مونږ ولید تاسو د جهاد رهبران چې په لمنې مونځ کېده ټوپک هم پسې راوانه اخیستل، د امریکانو تر څنګ ونه درېدل. هغه خلک چې ټول عمر په کفر کې تیر شو په آخره کې کلمه ونه ویلې، لاړل نه معصوم نه شول، ټول ګناهونه ګوره الله تعالی په کافر ته چې کلمه ووایي ټول ګناهونه ورته معاف کوي. هغه څوک چې مونځ کوي، جمع کوي، پابندي کوي، انسان له ډېرو خطاو سره مخ ده او هیڅ څوک د چا له باطن نه نه دي خبر، د چا له زړه نه نه دي خبر. داسې فکر مه کوئ چې دا جنت او دوزخ دغه ټکټونه دا په جیب کې مه ګرځوئ. خیر ده راځئ لږ د مینې غېږه خلاصه کړئ. زه نن ما په ټویټر باندې د ځینو خلکو ټویټونه ولیدل، یقیني دردونکی حالت ده. ستاسو ورور وي، ستاسو د تره زوی وي، ستاسو د فامیل غړی وي، له دغسې یو حالت سره مخ شي او یو څوک ووایي چې بیته شو، یو څوک ووایي په بغارو مړ شو، یو څوک ووایي هغه ژوندی ده ورته ووایه مړ شو، او څه وایي چې مړ کېږي. نو دغه شی مه کوئ. یو پښتنه مور، یوه پښتنه خور، یو پښتنه لورکۍ، یو بچی به نن په څه حالت د خپل پلار دپاره. نو خدای پاک دې په ټولو وطنو کې امن راولي، بالخصوص په لار او بر افغانستان کې دا زمونږ خاوره ده. که چېرته یا ورته مونږ دا خبره کوو چې مونږ مسلمانان یو، مونږ پښتانه یو، مونږ افغانان یو، هغه خاوره خپله بولو، بیا څنګه په یو افغان بچي باندې دومره توهینامیز خبرې کوو چې ټول دعا ورته وکړئ. دا په مونږ او تاسو باندې حق ده. ټول مریضان د اسلام د الله پاک روح کې، هیڅ بچی پلار د الله پاک نه اخلي. خدای د هیڅ افغان بچی نه یتیم کوي. تر دغه دا 20 کاله چې دا زمونږ په مرګونو باندې خلک خوشحاله کېدل، په مونږ او تاسو څه تېرېده؟ زندانونه په مونږ او تاسو ډک نه وو؟ تاسو باور وکړئ چې هغه هېواد، هغه وطن زمونږ محکوم ده. هغوی خپل ژوند په خپله خوښه نشي کولی. هر 15 کاله بعد د وحشي او ناپاک او یو پرځېدلي ځواکونو لخوا باندې ظلمونه کېږي، مهاجر کېږي، کورونه یې ورانېږي، سرمایې یې له منځه ځي، اشتباهات له هر چا نه کېږي. راځئ څنګه چې د الله تعالی حکم ده، څنګه چې د پیغمبر علیه السلام سیرت ده، هغه ته لږ کتنه وکړو.